ښار کې د سختې بدامنۍ ورځې شپې وي. دا فساد د کارخانو نه پیل شوی و او ورو ورو لکه د اور په شان د ښار هر ګوټ ته رسېدلی و. د دې فساد د مخنیوي لپاره پولیسو هر ممکن کوشش په عمل کې راوستی و، خو نتیجه یې صفر وه. فساد ختمېدونکی نه و. ښار که هر څو د تیر په څېر د بېلابېلو رنګونو تصویر و، د دې په بازارونو کې هم هغه شان ښکلاګانې په نظر راتلې. اخیستون او خرڅون د معمول تر مخه جاري و، خو د دې هر څه سره هیڅ یو سړی د دې وینا نه بغیر نشو پاتې کېدی چې په ښار کې د یوې پریشانۍ چپه خوره ده او د وړې نه وړه پیښه د یو لوی فساد سبب جوړېدی شي. د سپاهي د سیټۍ اواز به د خلکو په زړونو یره خوروله. زیاتره خلکو خو به د سیټۍ اواز اورېدو سره ورمنډه کړه چې وګوري چې څه قصه ده، خو ځینو به خپل ځانونه په هټو کې پټولو، خو هغوی آخر د چا نه پټېدل. هغه څه شی و کوم چې هغوی دومره ویرول؟ دا هیڅ چاته معلومه نه وه، خو بیا هم هر سړي سره ویره وه چې یوه بوږنوونکې پیښه ضرور راتلونکې ده. په عامه توګه زړې جامې په غاړه په بازار کې ولاړ مزدورانو به په پټه خوله خبرې کولې او هغوی به مالداره خلکو ته په سپک او نفرت لړلي نظرونو کتل، خو هغوی به د دوی زیړ او ګنده مخونو ته په اوچتو نظرونو هم نشو کتلی. دې سړو په خپلو ورانو شکلونو او ګنده جامو سره دا بازارونه کوم چې د بهار په دې موسم کې لکه د ګلونو د ټولۍ ښکلي وو ککړول. دې عجیبه سړو به د جاهله او نالوستو میلمنو په شان د ښار په ښکلو بازارونو کې چکر لګولو، خو د هغوی سره به هیڅ چا خبرې نه کولې چې هسې نه دې سره جسم ګنده شي. څنګه به چې د چا صاحب اقتدار په هغوی نظرونه پرېوتو، د هغوی په زړه کې به رپې ولګېدو او په بېلابېلو لورو به وتښتېدل. مورې دا مزدوران دي څه؟ هو هو، خو ته په مخه ځه او په شا مه ګوره. خو مورې دوی منډې ولې وهي؟ د پولیسو نه ګوره داسې خبرې مه کوه. خو ولې؟ آیا دوی ته په سړک د تلو اجازت نشته؟ دوی ته اجازت نشته. دوی ته اجازت ولې نشته؟ د خدای لپاره ما مه تنګوه، خپل لاس مال راکړه او زر زر د تلو هڅه کوه. ګینونو په موږ به هم د چارواکي کوړه. سرک د خپل مور لاس ونیو او د هغې سره یې منډه شروع کړه. د مزدورانو د ټولګي په منتشر کېدلو یې مور سخته یېرېدلې وه. د هغې په دې وخت کې صرف دا ارمان و چې په څه ډول هغوی خپل کور ته ورسي. آیا دا مزدوران ورانکاري دي مورې؟ څوک؟ څوک؟ مزدوران. ما ته پته نشته، هغوی ښه هم دي او بد هم، خو هغوی کار نه کوي. آیا هغوی بدماشان دي؟ هو هو، خو ته ودرېږه مه او د هغوی په شانې بدماش مه جوړېږه. هغوی لوی دي مورې؟ هغې لا څه جواب ورکړی نه و چې په اس سواره څو سپایان بازار کې راښکاره شول. په هغوی کې یو خپل د اس کوړه راواچوله. د کوړې اواز د سړک د مور په غوږونو کې لکه د
ټوپک د ډز داخل شو. هغې چغې کړې او بیا د کرایه د فیصلې نه یې سرک یو ټانګې ته دیګه کړو. د ټانګیوال په لور یې وکتل او په یېرېدلې لهجه کې وویل زر کوه زر کوه څومره چې زر کېدی شي. خو چېرته میډم؟ ټانګیوال په ادب سره وویل ته نیغ لاړ شه ای زما خدایه زر ځه. یریږه مه میډم هغو په موږ لاس نه پورته کوي. کله چې ټانګه د بازار د ډومبي موړ نه واوښته نو د سړک په مور کې ساه ولګېده او په اطمینان سره یې وویل ګوره زه تاله د 4.5 انو نه زیاته کرایه نه درکوم خو دا کرایه مناسب نه ده میډم. نو بیا ګاډی ودروه موږ به په ډریم کار کې کور ته لاړ شو. سمه ده میډم خو ما سره فکر دی هسې نه چې بې فایدې ستاسو وخت خراب شي. ډریم کارونه به نن نه چلیږي. چا ویل؟ ما پرون اورېدلي وو چې د ډریم کارونو چلوونکي مزدوران هړتال کوي. په دې وخت کې د مزدورانو یو ټولګی د ټانګې نږدې تیر شو. او د سړک مور ویرېده. ټانګیوال ته یې بیا د ګاډي چلولو اشاره وکړه. سړک خپل د مور په غېږه کې ناست و او د مزدورانو دې ټولګي ته یې په یېرېدلي نظرونو کتل. زه په دې نه یم پوهه چې پولیس د دې خلکو شاته دومره سرګردانه ولې دي. که دوی کار نه کوي نو نه دي کوي. څه وخت پس به د لوږې نه تنګ شي او په خپله به سره ټیټې شي. تاسو صحیح وایي میډم. تاسو یو ځناور د فاقکشۍ په حربې سره زیر کولی شئ او دا حربه د انسان دپاره هم کارېدلی شي. خو یو غریب انسان ته دغه شان ازار رسول ګناه کبیره ده. ګناه کبیره. ټانګیوال خپله ګڼه ګیره وګروله او ویې ویل. د څه وخت د خاموشۍ نه پس ټانګیوال د سړک مور ته مخ کړو او ویې ویل ګوره تا یوه قیمتي چوغه اغوستې ده او ما یو بد شکله کوټ. خو دا ووایه د دې دواړو څیزونو تیاروونکي څوک دي؟ د دې په اړه د زیات فکر کولو ضرورت نشته. که تا سره هم روپۍ وي نو ته هم داسې قیمتي جامې اغوستی شي. که زموږ سړي کار نه کوي نو د بهر ملکونو نه به څیزونه نه راغوښتې کېږي. خو که د تګ راتګ ذریعې بندې شي نو بیا یعنې که د ریلوې مزدورانو هم هړتال وکړو نو بیا به تاسو څیزونه د کوم ځای نه راغواړئ. داسې خیال کول تشه بېوقفي ده. آیا حکومت په د دې اجازت ورکړي؟ پته نشته میډم خو ما اورېدلي دي چې د ریل والا به هم ډېر زر هړتال کوي. سړک د مور او ټانګیوال خبرې اترې ډېر په غور اورېدلې. هغه د دې هر څه په اورېدو سخت حیران و چې هغه خلق کوم چې د نورو جامې او نور څیزونه تیاروي په بازار کې د پولیسو نه ولې داسې تښتي. د هغه مور اوس هغه له نوی کوټ اخیستی و کوم چې دې وخت کې د هغه په زنګونونو په کاغذ کې نغښتی پروت و. سړک ډېر خوشحاله و ځکه چې مور هغه له دا کوټ د کپړې د کاروبار بندېدو نه مخکې اخیستی و. مورې زما نوی کوټ هم هغوی تیار کړی دی. هر څیز کشر خان هر څیز د هغوی تیار کړی شوی دی. ستا په بدن داسې څه څیز نشته کوم چې هغوی نه وي تیار کړی. ټانګیوال د مور په ځای جواب ورکړو. مور د سړک لاس په زور راښکو. په سخته غوسه کې وویل زیات ټرټر مه کوه سړک. تا له د ټانګیوال سره خبرې کول نه و پکار. خو ټانګیوال غلی نه شو. په دې موضوع یې تر ډېره وخته خپل د خیالاتو څرګندونې کولې. پته نشته چې هغوی تا ګرفتاروي ولې نه. د سړک مور ټانګیوال ته مخ کړو او ویې ویل. په دې ټانګیوال غلی شو او بیا یې په ټوله لاره په دې اړه خبرې ونه کړې.
سړک د خیالونو د سمندر سره کور ته داخل شو. هغه تر اوسه دا نه شو ویلی چې مزدوران ښه دي که بد. سونیا نن موږ مزدوران ولیدل. مزدوران. سړک خپلې خور ته په پورې سراره لهجه کې وویل. هغوی د کوم شکل دي سړک؟ هغوی د دهقانانو په شان دي زما په خیال. په کور کې به د هغه سړو په اړه چا چې کارخانې او فکټریانې بندې کړې وي او د کار نه انکار کړی و هر ورځ خبرې اترې کېدلې، خو سړک د دې خبرو اترو نه لا تر اوسه دا نتیجه نه وه راویستلې چې مزدوران ښه خلک دي او که بد. یوه ورځ هغه د خپل نوکر اګنیش نه پوښتنه وکړه، آیا دا خلک کارخانه بندولی شي؟ ډېر په اسانه کشر خان. خو څنګه؟ بس هغوی د کار نه انکار وکړي. خو د هغوی نه بغیر کارخانه نشي چلېدی. څه کارخانې څنګه وچلېږي کشر خان چې د هغوی نه بغیر هیڅ کار نشي کېدی؟ ښه نو دا خبره ده. دغه شان زما نوی کوټ به هم د هغوی نه بغیر نشو تیارېدی. بلکل. او زما وړوکی کوټ پاجامه او قمیص هم که هغوی ټول څیزونه نه وی تیار کړي نو ته به داسې وي لکه څنګه چې قدرت پیدا کړی. بلکل بربنډ بېوقوفه خلک. خو زما مور به ما له د نورو ملکونو نه جامې راوښتلې وي، خو دغه شان به تا ډېر انتظار کولو. که هلته هم دغه شان هلتال وي یا د تګ راتګ ذریعې بندې وي نو بیا ریلګاډي به هم بند وي. څه افوا خو داسې ده. نو بیا به زما پلار څنګه راځي؟ زه به هغه سره څنګه میلاویږم؟ په داسې حالاتو کې به هغه ته پیدل سفر کول. خبردار که داسې خبر دې وکړه. زه به خپلې مور ته وایم چې ته د ابا په اړه داسې لفظونه استعمالوي. خو څو لمحې پسې خپل د کوټ لستوڼې ونیولو او ویې ویل، ته ووایه دا لستوڼې هم د هغوی د لاس کنډلې دی؟ ولې نه؟ ستا مور صرف ته زیږولی، باقي 2 ورځې پس ټریم کارونه چلېدل بند شو. اخبار شایع نه شو. غسلخانو ته تالې ولګېدې. هغه بازارونه کوم چې په ګیس سره د رڼاګانو مرکز جوړ شوی و د سختو تورتمونو سره مخ شو. د دې نه پس د ریلګاډو تګ راتګ هم یو دم بند شو چې په دې سره په ښار کې سخته یره پیدا شو او خلکو د خپلو خپلوانو د خطونو په شدت سره انتظار کولو. د سړک پلار به کور ته راغلی وي خو د ګاډو د بندېدو په سبب کور ته راونه رسېدو. دې پیښې ټول کور په سخته یره کې اخته کړی و. سړک ته په لان کې د لوبو اجازت نه و، ځکه به هغه ټول ورځ په کړکۍ کې ناست و او د بازار واقعات به یې په غور کتل. ابا به کور ته نه راځي مورې، هغه مجبوره دی، سړک د ګاډو تګ راتګ بند دی. مورې دا مزدوران چې څه غواړي کولی شي. څه؟ زما مطلب دی چې دا خلک د ګاډو تګ راتګ هم بندولی شي. ښکاري خو داسې. اوس ته ما مه ستړې کوه. دومره ویلو سره د سړک د مور سترګې د اوښکو نه ډکې شوې. د دې په لیدو سره سړک چوپ شو او یو ځل بیا یې د کړکۍ نه د بازار په لور پریشانه نظرونو سره کتل شروع کړو. که زما په وس کې وي نو ما به یو مزدور وجلی وي. هغه په زړه کې وویل. د ښار حالات لحظه په لحظه خرابېدل. حالات د تیر په نسبت زیات بدل وو. اوس په بازارونو کې د پخوا په شان ښکلا نه وه. ډېرو دوکانونو ته ټالې لګېدلې وي. د شپې په وخت به وسلوالو پولیسو ګشت لګولو چې په ښار کې څه فساد پیدا نه شي. نیم شپې ته نږدې په بازار کې دومره زیات شور جوړ شو چې سړک خپیاب له خپې د کړکۍ په لور منډې کړې. څه ګوري چې په بازار کې
د اور غرنډکې دي. چې چاپېره یې خلق د وحشیانو په شان ګرځي را ګرځي. سړک سوچ وکړو چې دا څیزونه د څه بوږنوونکې پېښې زیری دی. دې خیال د هغه په رګونو کې وینه خیم کړه. په دې خیال سره هغه ته د اور ګیر چاپېره خلق هغه پیریان ښکاره شو چې اوس به هغه په اور له پاسه پوخ کړي او وبه یې خوري. هغه دومره ووېرېده چې چغې یې کړې: مورې مورې، زه سخت یېرېږم. د دې وینا سره هغه په منډه د خپل مور خواله لاړو. سړک توده کېږي ولې نه؟ لاړ شه، خپل په بستره څمله. مور یې د خوب نه په راویښېدو وویل: مورې، هغه وګوره بازار کې اور بلیږي، زه د هغې نه یېرېږم. لاړ شه، خپل په بستره وده شه، دا اور مور هېڅ هم نشته. درېغه چې ستا پلار دلته موجود وي. مورې، هو زما بچیه، زه ستا خواله درشم، زه یېرېږم. د چا نه؟ زما د زړه سره. د جادوګرو نه مورې. د کومو جادوګرو نه؟ ډېر جادوګر دي مورې، د بېلابېلو قسمونو. نو بیا زما خواله راځه. سړک په خوشحالۍ خوشحالۍ خپل د مور سره څملاستو. ځان یې په کمبل کې پټ کړو. مورې، دغه خلک هر څه کولی شي. د هغه مور خو لږه شېبه په سوده شوې وه، خو سړک د کمبل نه مخ بهر کړی و او سوچ یې کولو آیا هغه سړي بد دي که ښه، خو په څه نتیجه ونه رسېدو. بل ورځ سهار مهال چې کله سړک د ناشته کېښودلی شوه، نو د سړک د حیرانۍ څه انتها نه وه. کله چې د ګرمو ګرمو بسکټو په ځای هغه په میز د کلکو یخو ډوډو ټوکړې ولیدې. ما له بسکټ راکړی، زه داسې فضول څیزونه نه خورم. تاسو بسکټ نه راوړئ؟ سړک د وچو ډوډو ټوکړې د میز نه لرې کړې او ویې ویل: کشر خان، تاسو ته د خدای شکر ویستل پکار دي چې موږ کره د وچو ډوډو ټوکړې شتون لري. نوکر سړک پوه کړو. څه دې ووي؟ ځه دا لرې کړه. مورې ما له بسکټ راکړه. سړک زړګیا: زه تا له بسکټ له کومې کړمه؟ د بسکټو جوړونکي کارخانې هم بندې دي. ولې؟ د کارخانې مزدورانو هړتال کړی دی. بیا هغه مزدوران؟ سړک د دې مزدورانو د حرکتونو نه تنګ شوی و. ویې ویل: خو د بسکټو نه بغیر به د سهار ناشته څنګه کېږي؟ موږ به ستا د بسکټو لپاره کوشش وکړو. آیا ګورنر هغوی نشي مجبورولی چې هغوی بسکټ تیار کړي؟ سړک زړګیا: ګورنر غریب څه وکړي؟ هغوی خو د هیڅ چا حکم نه مني. د ګورنر هم؟ د ګورنر څه چې د هیڅ چا حکم نه مني؟ نو بیا هغوی د ګورنر نه هم لوی شو که نه؟ سړک دا خبرې پرېږده، د خدای پاک شکر ادا کړه او دا ډوډۍ وخورو. زه خو داسې خرابه ډوډۍ نه خورم، خو ته به دا مجبوراً خوري. ولې؟ د سړک په حیرانۍ کې لحظه په لحظه او ورځ په ورځ زیاتوالی درلود. هغه سخت حیران و چې هغه خلک کوم چې کارخانې د سترګو په رپ کې بندولی شي، کوم چې د ګورنر حکم هم نه مني، د پولیسو د ولې داسې منډې وهي. هغه فکر کولو چې دا خلک داسې جادوګران دي چې د هغوی حال اکثر ما په قصو کې اورېدلی، او د دوی سره به هم د هغه جادوګرانو په شان ټوپۍ وي چې په سرولو سره به هغوی غایبېدی شي. کله چې ګورنر هغوی ته د کار ووایي، نو هغوی به زر ټوپۍ په سروي او ځان به غیبوي. د فکرمندۍ دا چپه ورو ورو د بازارونو نه تر اسمانه دنګ دې محلونو ته داخله شوې وه چې استوګنو یې تر ننه پورې د مصیبت او د تکلیف نوم هم قدرې نه وه اورېدلې. اوس په دې محلونو کې لکه د تیر په څېر روب دبدبه نه وه.
د خوشحالۍ نغمې او په ټق ټق خنداګانې به یې چې د دیوالونو نه پورته کېدلې ورو ورو غیبېدلې. دغه ځای یو نامعلومې یېرې نیولې و. هغه چې غوږونه یې د یېرې نه بلکل ناشنا و، اوس هر وخت د یو نامعلومې یېرې نه پریشان و. په داسې خلکو کې د سړک د مور شمار هم کېده. یو ورځ ماښام ته نږدې د سړک کور ته بجلي هم بنده شوه. سړک خپلې مور ته ووي: مورې، ښکاري چې د بجلیګر انجن خراب شوی دی. د ملاقات د کمرې لیم بل کړه. د دې کمرې خو څه چې د یوې کمرې لیم هم نه بلیږي. په بجلیګر کې خو هړتال نه دی. نوکر اګمې شوي: هو جي، ما اورېدلي دي چې د بجلیګر والو د کار نه انکار کړی دی. اګمېش وګوره، کور کې مومبتیانې شته؟ هو جي، خو ډېرې لږې. اوس هغه کور کوم چې د رڼا میناره وه، په هغې تورتم د قیامت تورتم خور و. په حال کې د بجلۍ د بلبونو په ځای د مومبتیانو زیړې رڼاګانې خورې وي. د دې رڼا چاپېره سړک او د هغه مور ناست و او د ورځې په پېښو یې غور کولو چې د باورچي خانې نه نوکرې تازه خبر راوړو چې لږ وخت کې به په بمبو کې اوبه راتلل او غوښه خرڅېدل هم بند شي. سړک دې هوش پورته کوونکو خبرونو ته لکه د حیرانۍ د تصویر ناست و. اوس د هغه په وړو دماغو دا خیال مسلط شوی و چې مزدوران خلق ضرور جادوګران دي، کوم چې صرف د الدین په ډیوې سره زیر کېدی شي. که دا جادوګر وغواړي نو په یوې اشارې سره ریلګاډي چلېدل شروع کېدی شي او د هغه پلار زر تر زره کور ته راتلی شي. د دوی په حکم سره بجلي واپس راتلی شي او کمرې لکه د مخکې په شان رڼا کېدی شي. او که دوی وغواړي نو هر سهار د ناشتې سره ګرم بسکټ میلاویدی شي. سړک د دې خبرې هیله نه لرله چې 15 ورځې پس یو دم معجزې ښکاره کېدل شروع شو، یعنې ټریم کارونه چلېدل پیل شو. د اخبارونو اشاعت یو ځل بیا شروع شو. د سهار ناشتې سره بسکټ میلاویدل هم شروع شو او د هغه پلار هم کور ته راغی. غرض دا چې دومره ښې خبرې په یو وخت وشوي. یوه ورځ هغه خپل د پلار سره بازار ته تللی و، نو هغه د توقع خلاف ګڼ شمېر جادوګران په یو ځای ولیدل چې په لاسو کې بیرغونه نیولي وو او د ځان سره یې بېلابېل راګونه زمزمه کول. کله چې سړک واپس راغی نو هغه غوښتل چې اوس یو ځل بیا یوازې بازار ته لاړ شي او د هغه جادوګرانو تماشې وکړي. مورې، زما خوږې مورې، بازار کې جادوګران تېروځي، زه د هغوی تماشې وکړم؟ بلکل نه مورې، اوس خو هغوی ډېر بد نه دي. دغه شان ډېرې میاشتې تېرې شوې، اوس د مخکې په شان امن و. د کورونو نه به بیا د خوشحالۍ نغمې او ټق ټق خنداګانې پورته کېدلې او هغه نامعلومه یره کومه چې د خلکو په زړونو مسلط شوې وه ورو ورو بلکل ختمه شوې وه. یوه ورځ سړک ډېر سړګي و. د هغه مور او پلار دواړه تیټر کتلو ته تللي وو. د کور نوکره په کار کې بوخته وه او د هغه خور خپلو نینځکو سره لوبې کولې. سړک حیرانه پریشانه د یوې کمرې نه بلې ته او د بلې نه بلې ته تللو چې د وخت تېري لپاره څه وکړي. نیا به ووایه زه څه وکړم؟ راشه زما خپې چاپې کړه. زه نه چاپې کوم، په خپو چاپې کولو کې زما زړه نه لګي. دا یې ووی او په دې خیال کې ډوب هغه بلې کمرې ته لاړو او د خپلې خور نینځکه یې ماته کړه. په دې نوکره ترور سخته خفه شوه او هغه یې د کمرې نه بهر کړو. اوس هغې دا غوښتل چې سړک باورچي خانې ته لاړ نه شي. سړک چې تم شو نو ویې ویل: اوس زه څه وکړم؟ زه یوازې یم. نوکر یې د سړک نه تپوس وکړو: ستا د زړه د لګېدو لپاره هېڅ هم نشته؟ دا څوک خبرې کوي؟ د باورچیڼې میړه راغلی دی، هغه به خبرې کوي.
دا زړه راښکونکی څیز نه دی، نو نور څه دي؟ زړه راښکونکی څنګه شو؟ هغه معمولی سړی دی، یو غریب مزدور. د باورچڼې میړه یو مزدور؟ ولې؟ یو جادوګر؟ اوس خو به زه خامخا دننه ځم. سړک که تا داسې وکړل نو زه به ستا مور ته وایم چې زما یې نه دي اورېدلي. ته جغلخواره هم یې؟ جغلخواري ته خو ووایه. ما خو هغې ته دا هم دي ویلي چې تا سهار د شودو نه ملۍ خوړلې وه. دا بلکل غلطه ده. ما خو د شودو نه مچ راویستلی و. سړک تر ډېره وخته د نوکرې سره معرضه وکړه، خو هغې ورله باورچي خانې ته درتلو اجازت ورنه کړو. کله چې نوکره د کمرې نه لاړه نو سړک د آرام ساه واخیستو او د باورچي خانې ورته نږدې لاړو او ورو ورو یې بیرته کول شروع کړو. په سړک کې دومره همت نه و چې ور یې په یو درز بیرته کړی وي، ځکه هغه پوره وخت ساه بند کړی و او د ور سره ولاړو. لږه شیبه پس هغه همت وکړو او د ور نه یې دننه وکتل. یو بدرنګه او بد شکله سړی په میز ناست و، څه یې خوړل. د هغه د حرکت نه دا معلومېدل چې هغه یریږي چې څوک د هغه نه خوراک ونه تروړي، ځکه هغه په بل لاس پلیټ کلک نیولی. سړک حیران و چې هغه جادوګر چېرته دی. دومره وران شکله مزدور دومره طاقتور جادوګر بلکل نشي کېدی. هغه د باورچي خانې هر کوټ ته نظر وځغلو او د هغه سړي او باورچنې نه علاوه څوک یې هم ونه لیدل. نو بیا د دې دا مطلب چې دا وران شکله سړی جادوګر دی. سړک د دې راز معلومولو دپاره کمرې ته ور داخل شو. په دې باندې جادوګر دومره وبوږنېدو چې پلیټ له غورځېدو نه بچ شو. باورچنې خپل میړه له تسلي ورکړه. ته ډوډۍ خوره، کشر خان به تا ته هېڅ نه وایي. سړک په حیرانۍ سره وپوښتل، هو؟ خپل مور ته څه مه وایه چې دې سړي ښوروا ګوټله. دا د ماښام د خوراک نه پاتې شوې وه کشر خان. دا سړی ډېر وږی دی کشر خان، تاسو په ده رحم وکړئ. څوک؟ دا سړی زما میړه. ستا میړه؟ سړک خپل ځان ته د باور ورکولو لپاره هغه سړي ته په غور وکتل او په زړه کې ووي دې جادوګر ضرور خپل شکل بدل کړی دی. بیا د څه وخت سوچ نه وروسته یې ووي ته جادوګر یې؟ ما ته ښه پته ده ته جادوګر یې. مزدور په یاره کې تپوس وکړو، څوک؟ ته؟ بل څوک؟ زه خو یو غریب مزدور یم خان، خو ته جادوګر یې. ما ته پته ده چې ته جادوګر یې. ته هر څه کولی شي، دا ټول حرکتونه ستا وو، خو ګوره بیا داسې حرکت مه کوه. بیا د بجلۍ نه په کور کې سخته تیاره وي او په کارخانې بندولو سره ماته بسکټ نه میلوېږي. خان ما داسې حرکت چېرته نه دی کړی. زه اوس ځم. ته ماله دوکه راکوي. ته خو د هېڅ چا نه یېرېږي. زما خیال و چې ته به د لوړ مکان غوندې دنګې، خو ښکاري چې تا شکل بدل کړی دی. ته ما پورې ټوقې کوي صرف ځکه چې ما سره خوراک له څه نشته. داسې ټوقې کول لویه ګناه ده خان. زما خیال و چې ته به ډېر سنجیده یې، خو ښکاري چې ته مسخره هم یې. د ښوروا ګوټلو په وخت ستا لاسونه رپېدل، ځکه زه د تا نه یم یېرېدلی. دومره ویلو سره سړک د باورچي خانې نه بهر ته راووتلو. په ور کې په دې سوچ ودرېدو چې که جادوګر ورپسې شاته راځي نو هغه به ترې منډه وهي. خو د توقع خلاف جادوګر په هغه پسې رانغی. سړک چې شاته وکتل نو جادوګر، هو هماغه جادوګر په ګوټ کې ولاړو او په سلګو سلګو یې ژړل او خپلې اوښکې یې په خپل ګندله ستوني پاکولې. ته یو جادوګر یې او بیا هم ژاړې؟ ښه وشو. تا ته داسې سزا میلاوېدل پکار دي. دا زما پلار کور ته ولې نه راپرېښودو؟
تا بجلی ولې بنده کړې وه؟ تا زما بسکټ جوړول ولې بند کړي وو؟ اوس تا له خدای ښه سزا درکړې ده، جاړه او ښه سم جاړه. دې ویلو سره سرک د خوشحالۍ نه چغې کړې او د نوکرې خواله یې منډه کړه. اوس زه د هغه جادوګر نه یېرېږم، لږ خوند یې هم نه.